سورہ طه شروع کیږي. مکی سورۃ مریم سره دا مناسبت ده. سورۃ مریم کې اثبات توحید شو په دغه د شبهات سره. نو سورۃ طه کې او تشجيع د په تبلیغ د توحید پیغمبر بهادری وکړه او د توحید مسله خلکو ته ورسوه. شبهات اسمره پښو. دیمره بدل سورۃ مریم په اخر کې تخفیف دنیوي او سورۃ طه کې تخفیف دنیوي دی په واقعي د هلاکت فرعونانو. دریم ربط سورې مریم کې رد په شفاعت قهري او په سورۃ طه کې هم رد په شفاعت قهري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په استعانت او مدد د نام د الله زیات مهربان خاص رحم کون کې دي. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. طه لا تعالی الله اعلم بمرادی بذلک. بصلات په مراد خپل پوي دي. سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ هغه وی طه په نبتی جبه کې معنا د یا رجل او قریشی جبه هم د دې سره په دې کې مطابقه شوې ده. نه د طه معنا د یا رجل معنا دا شولا اے نارینه سړیا. طه اے نارینه سړیا. مانزلنا علیک القرآن تشقى. تفسیر الرحمن د مهایمی هغه وی توی کی اشاره ده دا معنا چې یا طاهرن عن النقائد و اسباب الشقاوت هی معنا هادیا الى الكمالات و اسباب السعادت. یو بل معنا کړي وی توی معنا یا طالبا للحق هی معنا هاربا عما سوا د حق طلبګار او د غیر حق نه تخیدون کیا. ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. موږ نه نازل کړی دا قران دې لپاره چې ته په تکلیف کې شې. لتشقى کما خود شې د مشقات نه معنا دا چې قران دې ته نه نازل چې ته په تکلیف کې شې. د دې څه مطلب چې قران تکلیف ولې د قران په منلو کې خوري تکلیفونه راځي. معنی دا ده چې مقصود د نزول قران ستا تکلیف اول نه دي. دا تکلیفونه ور سره اسه طبعا راځي. مقصود خو قران کې دا دی چې الله پاک په دې انسان اغلو یو مقامات او مراتب ته ورسي او تکلیفونه ور سره اسه طبعا راځي. یا دا تشقا ماخوذ د شقاوت څخه دی. شقاوت معنا دا قرآن شقاوت او بدبختی ته نه دی نازل. دا سعادت والا کتاب دی، خوش قسمتی کتاب دی. او دا معنی ګورونه کوي چې قرآن مونږ نه دی نازل کړي د پاره د مشقت چې ته په مشقت کې شي. یعنی لکه ته د ثابته کې چې نو دا قرآن خو موږ ترجمه کوو او دا خو د مشقت نه ډک کار دی. قرآن مو چې مشقت به تیروي نه به خروجه منی سره روزه مشقت نه ده. ما غا ترجمه ګور وکړه. ترجمه ده سیده چې د مقصود د نزول قرآن مشقت نه دی. دا مشقتونه اسی طبعا ضمنن دي. مقصود د نزول قرآن مشقت نه دی. دا مشقتونه تکلیفونه طبعا ضمنن دي. مقصود د قرآن دا دی چې انسان کمال ته ورسي. او انسان چې کمال ته رسي مشقتونه به تیرې کې باندې تیرې لکه یو مثال کاسی وي مده وسنی اثر سره. دا ځنې خلک چې د دې ځن خپل بچي روان کی لندن ته رواني کنه. نو تاسو کې خل کړي دا بچي د دې ځنه پیدا روان کی کراچي ته او کراچي نه به ایران ته به ایران نه ترکیه ته په دلاره کې دي غرونو کې او دا مزل او تکلیفونه او په سمندر کې لاندې ته په کشته په بیخ کې چولې او پنهاري او خو په هغه تکلیفونو او مشقتونو باندې تیریږي او بیا کې لندن ته ورسیږي بیا چې تا ونه رسیږي. اوس دې سړی ته کته وی چې لندن کې دي چې تا مشقتونه تیر کړی دي. هغه مشقتونه نه مني. هغه څه وای مړه موږ خپل مقصد ته ورسید لندن کې وس د خیره به غما دي انګريزانو سپین زما پوره خوشاله.
سره د دې نه چې مشقتونه خو تیر کړی کنه، خو مشقتونه نه یادي. مقصود د دای چې لندن ته زم د مشقتونه به پکې اسه تبعانو زمنن راځي. نو چې د دنیا د پاره یو سړی مشقتونه تکلیفونه تیروي، مقصود ته ځان رسي. سبحان الله، قران باندې انسان نه انسان جوړیږي، مشقتونه پکې تبعانو زمنن دي. په دې پوه نشئ. یو ورځ مولا صاحب ویلو د طالبان مشقت کې چولې دي، مانزلنا علیک القرآن لتشقى. قرآن خو مشقت لپاره نه دی. مله وایي مولا صاحب کاش کې په ترجمه پوهې دی. دا به څه کوم چې ته پایګنو، دا ترجمه خو نه ده څه. نو کده چې به مشقت ته چې قرآن مشقت لپاره نه دی، نو خو به خروجه مشقت خروجه مونږ نسه کنه. دا مشقت نه دی ولې. تند نه دیږي چې براوتلې ته روجه نسی. مانزلنا علیک القرآن لتشقى. مطلب مقصود مشقت نه دی د نزول قرآن. مشقتونه به پکې وي زمنن طبعا. حدیث پاک راغلی دی بی عائشہ به فرمای رضی الله عنها وای چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم کته د شپې منځ باندې ولاړو دا پونډای پړسېدلې وي. هو پونډای مورته یا رسول الله دا څه کېتا خدا خپل پونډای پړسولې دي، دومره تکلیف ته تیر کړي. او ته خاصه ملاته ته مخکینی ورستنی خلاف ولا ټول کارونه معاف کړي. و ما ته ویلي عائشې زغواړم چې د الله یو شاکر بنده شمه. ودیلی دا نو چې شاکر بنده جوړیږي خو کمال حاصله کنه، نو مشقتونه تکلیفونه به پکې زمنانه تیریږي ښا. الا تذکرتن دا قران د پاره د نصیحت هغه چا دی یخشا چې ویریږي. تنزیلا ممن مفعول متک فعل مقدر دی نوزله نازل شوه دا خو ذات ته طرف نه پیدا کړی زمکا او سمسمانون العلا او چته. الرحمن علی العرش استوى، رحمان ذات چې د عرش نه بر مستوی دی برابر دی خپل شان مناسبه کما یلیق بشانه تعالی. دا مثلا ما مخکې په صفاتو کې تاسو ته بیان کړی و. له ما فی السماوات خاص دی ولادت پر دی او چې اسمنو پس مکا کې دی او ته چې په دې منځ کې دی او ما تحت الثرى او ته چې لاندې د لاندې خټې دی. ثرى معنا لاندې د لاندې خټې د و مزمه کې لاندې زیته ثرا وي. ثرا معنا لنده خټه. تفسیر روح المانی او حدیث را نقل کړی دی. جابر رضی الله تعالی عنہ وی ما پیغمبر علی السلام نه ورسته پوښتنه کې چې ما تحت الارض یا رسول الله، یا رسول الله زمکه لاندې څه دي؟ هغه ما ته ویل چې الما زمکه لاندې وبدي. ما ورته چې ما تحت الموبول لاندې څه دي؟ ما ته ویل الظلمت الته تیار ده. ما ورته چې ما تحت ظلمت تیری لاندې څه دي؟ ما ته ویل الهوا لاندې به هوا ده. ما ورته ما تحت الهوا یا رسول الله د هوا لاندې څه دي؟ ما ته ویل الثرى الته لاندې خټې دي. ما تحت الثرى به ته نه پښتنه وکړه چې ما تحت سرات شي دي، سرا لاندې څه دي؟ ما ته ویل انتهى علم المخلوق، انتهى علم المخلوقین فی علم الخالق. بس د مخلوق علم دغه ځای پورې انتها ته ورسېدو. اپل نور د چا علم دی؟ د الله. و ان تجهر بالقول او کته په زور وینا کوي. د دې د ابل جانب حذف دی طالب جانا د سیولی کا دې ته دلیل علمی وای. و ان تجهر بالقول او تيسر به، و ان تجهر بالقول او تسر به، او تسر به کتخ کارا کوي وینا او یې پټاوي. فانه یقینا لا پاک علم السر پویږي په پټ باندې واخفا او په ډیر پټ. اخفا معنا اشد سرن، یو سری او یو اخفای. ځنی فرق کې چې سر باللسانی اخفا بالقلب، چې په ژبه باندې پټ کې سر ورته وي، چې په زړه کې پټ کې هغه ته اخفا وي. الله لا اله الا هو، الله چې دې نشته حقدار د بندګۍ مگر هغه دې خاص دی. والله نمونه خسته دي. وهل اتاک حدیث موسی، دا د موسی علیه السلام واقعا دا دې چې الله پاک ذکر کړی د لپاره د تشجيع. زمنګ نبی تعالی وی بهادرین کاروالا موسی علیہ السلام څونه بهادری کړي و د لوی توغی سرکش فرعون مقابله کې ولاړو. حال اتاکا حال په معنا د قد سره دی ښا قد اتاکا یقینا چې تا ته راغلی. لکه قران بولې کې وی حال اتى للانسان حين من الدهر، یعنی قد اتى راغلی تا ته هغه خبر د موسی علیہ السلام. اذ را نارن کله چې موسی علیہ السلام ولید لور. طالب جان دا چې موسی علیہ السلام کله 10 کاله په
مدین کې تیر کړ شعیب علیه السلام د لور سره نکاح وشوله هغه څه ګډي بيزیم ورکړي اولادونه شو را روان شو به ته واپس مصر ته راځي نو پغره کې را روان دي دی وکیل پیغمبرینه د ملاو شوی نو چې ته اور وکړو او په دې وخت کې د موسی علیه السلام د بچیانو سخت ساړم شوی دی غره کې ساړی او لارم تنه ورکو په دې هم نه پویده چې د مصر طرف ته کومه لار تللی ده نو چې موسی علیه السلام ته غره کې اور وکړو اصلا کې د رب تجلیات و خود د ځوان دا او چې دا شی دی اور نو بچیتون ته وای تاسو کې نه زب انت ورشم دوه غټي بوکو یو بده چې لک شغله د اور براونه تاسو بتاو د شي دویم دا کده اور سره څو کسانی تاسو پم تنه وکم چې مصر ته موږ د غره په کم کنده اور واوړو هغه د اور زیته چې کله را رسیږي هغه د الله سبحانه و تعالی تجلیات الله ورته خطاب کوي چې بس پړی و باسا پیزار و باسا زد استاره بما او پیغمبري ورته په دغه ځای کې ملاو شو کله چې وکړه ابراهیم موسی علی السلام خو اور د په ځام کې وخا فقال لاهله موسی علی السلام ویل خپل خاندان ته بچو ته کو سوتا سیسار شینیا نستنارن ما وکتور لعلیاتکم بس شی چې زبراونه متا سمن حادثین بقبس شغلا او اجدو یا با ما علی النار علی من د عند سره د طالبہ عند النار د اور په خوا کې هدانا سوکر رهنما هدان مزر په من د هادی سره دی هادیان رهنما لار براته وخی فلما تا هر کړه چې ورغه موسی علی السلام دی اورته نار مؤنث سمعی دی کنه د زمیرونو ټوله ترجی دي هر کړه چې اور دې ته ورغه نو دی आवाज ورته وکول شو یا موسی انا ربک زستاره بما فخلعنا علیک او باسه پړی او باسه الله ورته چې پړی او باسه پړی ولوري وېسته نو پدی پړو ایستلو کې هو یادا و چې وې دې پړو کې څه نجاست موسی علی السلام ته پته نه و الله ورته دا پړی و باسه نو دا خو پاک زیات را لکه جمعه ته سړی راځي چپلې کېړې بار وباسي کنه یا دا مطلب دی چې پړی و باسه چې په خېتور او په ابل راشي د برکتی کاندا دا ته پکې وحی کیږي چې قدمونه دی په برکتناک ازمکه ولګيږي او یا لکه حدیث کې راځي علیه السلام فرمایي اذا صلى احدكم فليخلعن عليه بين يديه وی چې مونږ کې خپل کېړې و با سمخ کې دی کېدا نو دام د ذکر زیاده اوس او ځنی علماء چې د فخلعن عليك د دې اصلا کې دا خلعدن علینو یعنی وستل د پړو کنایه د تیاری څخه د دې معنا دا چې پیغمبره تیار شه اوس ته په غاړه ذمہواری د پیغمبر رسالت راغله پړی وباسه تیار شه ځکه دا د دنیا کې مې استاد د عام او وختو کې دا قانون دی چې کوم انسان یو منډه وهي نو دلته چپړی مپړی وباسه او بډی راپورته کې منډي و چپړو کې منډه نه کیږي کنه نو فخلعنا علیک کنایه د ځان تیارولو پیغمبر نور پړی وباسه او بډی راو ځان تیار کړ چې په ذمہ د رسالت ذمہواری راغله انک بالواد المقدس توا یقینا تچی پلمن داغا تچی بالواد المقدس پلمن د غره پاک کی توا نومی توا دی توا اصلا کی اران غختلو توي او تتوا فيها البرکات دلتم برکات ران غختلی شوی دی د وحی زیده وانا اخترتو کان لورتوی تمی غره کړي فاستمی لما یوها غوګنی سجدتا توي کې دلی شین اننی انا الله زدی الله ایما لا اله الا انا فعبدنی الله ستغدار د بندګۍ مگر زې مزما بندګی کوا واقیم الصلاه پابندی د منځ کوا د ایمان ورستو اوله فریضه ده واقیم الصلاه او پابندی د منځ کولې ذکری طالب لګراوی شدید ترجمه زکا اقیم الصلاه او پابندی کوا د منځ ذکری د دې ذکری یو ترجمه ده چې ذکر په خپل معنا ده پابندی د مانځه کولی ذکر د پاره د یادولو زما ولی په منځ کې د رب ذکر دی کنه دی د رب ذکر پکې دی سبحانك اللهم وبحمدك ټول ذکر دی منځ کولی ذکر د پاره د ذکر زما یاداش پکې دی دویم تفسیر ذکر نه مطلب توحید دی ذکر نه مراد څه دی توحید نبی بدا معنا پابندی کوا منځ کوا لذکری لثبات علی التوحید لثبات علی التوحید
چې پوخ شي په توحید، کلک شي په توحید. نو که غواړي چې په ایماندارۍ کلک شي نو مونځ کوه. ولې چې کوم سړی مونځ کوي خو هغه ایماندارۍ باندې کلک کوي، چې سړی مونځ نه کوي ایمانداري هم کوي. اقیمي صلات کلک شه په مونځ. لذکری اقیمي صلات پابندي کوه د مانځه. لذکری لثبات علی توحید، لثبات ذکری لثبات علی توحید، چې کلک شي په توحید، چې پوخ شي په توحید. ایمان دی پوخ شي، پښتو کې وایي مونږ کو چې ایمان دی پوخ شي. دا تفسیر شو. دریم تفسیر دا دی چې دا ذکر مصدر دی او د دې اضافت دلته فاعل ته شوی چې دا یې د متکلم ده. دا اضافت د مصدر چاته شوی؟ فاعل ته، او مفعول محذوف ته. نو د څه شو؟ اقیم الصلاة، ته مونږ کوا پیغمبره، لذکری ایاکا، لذکری ایاکا، چې زی یاد کم ایاکا تا تا، چې زی درته یاد کم مونږ کوا. د دې اخیری ترجمه مطلب سره وته مونږ کوا پیغمبره اقیم الصلاة ودرو مونږ د ذکری ایاکا، چې زه درته مونږ در یاد کم نو مونږ کوا. دی کې دې ته اشاره ده چې که انسان کله د ومنځنه و د پاتې شي یا مثال منظر نه هیر شي، نو بیا چې د و د پاتې شول یا د نمون هیر شو، نو بیا خو به درته یو ټیم کې رایادېږي که نه. الله وایي چې دا رایاد مې کې درته کوي. اوس یو مسلمان دی پروس کال شپږمه روژه ته لمونځ قضا، اوس نن ناسته ځان سره سوچو کې چې او پروس کال دې شپږمه روژه ورځ و ما د ماسپښین مونږ نه وکړې، بس دا اوس تا تعالی در یاد کې دا اوس اوچت شدا قضایي مونږ وکا. یو مونږ چې تا نه کله پاتې شي نو بیا به دې مانځه قضایي کم وخت کې راوړي چې کم ټیم تا ته الله در یاد کې. لکه ترمذی شریف حدیث ده، ابو داود کې مده، رسول الله علیه السلام فرمای من نام عن صلاتن او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. وی څوک مانځنه و د شي پاتې یا ته نیمونځ هیر شي نو دا مونځ دی بیا وکي اذا ذکر، چې کم ټیم ور یاد شو، نو د قضایي مونځ ټیم کم شو چې در یاد شو. ابو داود کې وسره دا الفاظ هم زیاتی فإن ذلك وقتها، دا چې تا ته در یاد شو دغه وخت دی، نو د قضایي وخت مونځ کم شو چې کوم وخت ته الله در یاد کې. خا قرآن او حدیث د دواړو خلاصه دار وته چې د قضایي منځونو ټیم هغه دی چې سړی ته ور یاد شي. هاي قضایي منځونو ټیم هغه دی چې سړی ته الله ور یاد کی. او کته وسوي کنه چې د رمضان په اخیری جمعه باندې، د رمضان په اخیری جمعه ځنې آشنایان خو قضایي عمرې کوي، شي کوي قضایي عمرې کوي. قضایي عمرې دې ته ویل کېږي چې د روزې په اخیری جمعه باندې به تاسو به د خیر سره دغه وکړي قضایي منځونه. نو چې د قضایي منځونه دی وکړه د اویاو کلو د منځونو کفاره بشي. نو اوس د دغه قضایي عمرې والا ته اعلان وکا چې اوس ترته د منځ قضایي یاد ده او کنه دا به تا اخیری رمضان په جمعه کې دیږي. اوس ترته یاد ده او کدا به تا اخیری جمعه کې دیږي. که اوس تا ته یاد اینو الله او د الله رسول وی دی وخت دی، او کتا ته یاد یو بیم ساته نو ګوره د الله او د رسول خلاف مکوه. شپږم منځ دین کې مرو باسه. نو دوی به درته وایي چې حدیث کې راغلی دی. کوم څه حدیث دی؟ وایي کنه ته حدیث دی چې من قضا فی آخر جمعه من رمضان کان کفاره ل70 سنه، څوک چې په اخیری جمعه کې زیمری وکي دا اویاو کلو منځونو کفاره ده. نو ته ورته وی چې دا حدیث یو 15 منټه د طالبان کې ونیسه. راځي ته موضوعات کبیر د مولا علی قاری پسې ورش. مولا علی قاری په موضوعات کې لیکلي دي چې دا حدیث موضوعي دی، چا د ځانه جوړ کړي منګړت دی. وای حدیث خو دی وبو ویوړو. او بل خبره ده چې دا کوم امام صاحب دا مقتدیانو ته قضایي منځونه کوي،
یله که رښتیا خبره ده د عوام خلکو مسلمانانو نه منځونه ډیر قضا کیږي، خو زمونږ حسن ځوان ده چې د مولایانو منځونه نه قضا کیږي او که قضا شینو قضا راوړي، ځکه چې مولایان خو اکثر امامانی قضا راوړي کني راوړي، چې کله امامان قضا راوړي نو په عالم باندې خو زمونږ حسن ځوان ده چې عالم بالمازه نه لکه خلو خو عالم بالمازه نه. اوس دا عالم چې بالمازه نه دی او دا التمخ کې شوی دی هغه خلکو ته چې هغه بالماز دی منځونه نه دی کړی، نو د بالمازو خلکو منځ فرضی دی او د امام چې بالماز نه دی د منځ نفلی دی. اقتدا د مفترض د متنفل په سراغله دا کومه فقه ده بنا بر هر تقدیر. دا هغه ټول هغه شیزونه دي چې دا شریعت کې نشتا وجود نشتا او اس مسلمانان غریبانان په تکلیف کې چول دي. صحیح قرآن صحیح حدیث اوریجنل دین الحمدلله موږ سره شته. زمنګ داسې کمزورو بے خوانده مسائل ته په دین کې نه زیشته او نه ضرورت شته. او کتابه وی چې ردی مسلې د پاره خو چر کتابونه سړیو ګوري. فتاوی دیوبند پدې رد کړي، فتاوی حقانی پدې رد کړي دي. مړه خو چې زمنګ د امام ابو حنیفه سي اوریجنل حنفي، ځکه چې یو خودسي چې د امام سي مذهب کوم ډیر مظلوم دی. شیعه مر اخلاصي وي بس برلیم شین پټکي به وهلي هغه مر اخلاصي زم حنفي هرین وشي چې وسړیو دا کم دی شو ته دا پټکي شین وهلي دا کوم حنفیت ته خو شیعه ته کوم حنفي نه حنفي او اوریجنل حنفي دی اصلي دیوبندي دی او یو اسی په نامه باندې صرف د امام صاحب د نوم نه فېدی او چتاو خپل کارو باسه. اصل د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دی کې د دې شی ثبوت نشته او کنه لک درلمه حقانی ته فتواوی سورته چې دا مون شته چې تا ته خوان درکی او یې لکه شفیع فیصل ته فتواوی چې تا ته خوان درکی دا مون شته دا خوشبګم مونږ دی چې اسلام کې چره ایستل دا نشته په شریعت کې. نفس قضایی منځونه د منځونو فرض دی او غیده پر طریقه قران او سنت بیان کړي. ان ساعت اتیه یقینا قیامت راتون کې ده اکادو زغوار ملوی اخفیها چې پټه وساتم. دا اخفی د ازدادو نه ده یا په معنا د پټولو یا په معنا د ظاهرولو سره. زغوارم چې پټه وساتم قیامت یا غوارم چې ظاهری کما په خپل ټیم لتجزا کل نفس چې بدل ورکړي شي هر نفس ته بما تسعى چې څو کوشش کړي. فلا يسدنك عنها پیغمبر وا دې نړۍ ته د قیامت نه فلا يسدنك عنها وا دې نړۍ ته عنها د قیامت نه د ایمان د قیامت نه منا څوک لا یمنو بها چې ایمان نه لري پدې بې ایمان خلکو د وجه نه قیامت د قیامت نه منولو ته تیار نشي. وتبع هواه او تابع وي د خواهشات خپلو. فتر دا د فلیسدنک د نه جواب دی وی وا نوړي فتر دا هلاک بشي ګوره. وما تلک بیمینک یا موسی علیہ السلام ته چې کله پیغمبري ملاو شورن و صلی پاک د پاره د صدق رسالت معجزه ورکي. دوه معجزې ښا الله موسی علیہ السلام ته ما تلک بیمینک یا موسی سریستا په خلاص کې موسی علیہ السلام خلاص کې څه نیولې. قال موسی علیہ السلام یا صید ازمام ساده اتوک ولایت کې ور باندې وهم او هوش بها او زت څنډم په دې باندې پاړي اغه نمی خلوګړو تولیا فیا ماره بوخرا او په دې کې ماده پر فیدی نوري دي. الله پاک څنګه ورته وی چې و ما تلک بیمینی کې موسی ستا خلاص کی چی شه دي. د دې سوال مقصد څه البحر مهي جواب کړي وې د سوال مقصد دفع د وحشت او د رعب وا. الله پاک موسی علیہ السلام ته وی امسا ته دی وګورا ستا پلاس کی څه دي چې وی ګوري چې اوس په وحشت او په روب کې رانه شي ځکه د دینه خوسمار جوړیږي. قال ویلی موسی علیہ السلام هيا سوایا دا خمسه زما ده خپل امسا می ده. امام قرطبی لیکلی دی د حسن بصری رحمت الله علیه قول را نقل کړي وای چې په امسا کې شپږ خصلت دي. امسا کې څو خصلت دي یعنی شپږ صفات پکې پراته دي. یو صفات دا چې سنت الانبیاء
د پیغمبرانو سنت زمونږ د رسول الله مبارک امسا وکنه لنډه امسا وسره چې مونږ ته بودریدو به سوترات نه جوړوله. دویم فضیلت دې زینت الصلحا، زینت الصلحا د صالحانو خلقو زینت ته اکثره د مشرانو سپینګیرو سره دا امسای خخکاری. دریم دا دې اسلحه علی الاعداء، اسلحه د دشمن مقابله کې لار کې روانه مر وروته دستنی چې بس اسلحه ده. سلورم عون للضعفاء، عون للضعفاء ای کمزور خلکو مدد دی. ولی کمزوري سړی ته نشي کو چې په دې زور وه نه به ای باز خلکو ګونډي خوږي کنه اسی به زور وه نه خپې کار شروع کی. پنځم ويغم للمنافقين، دا د منافقانو د پاره غم پریشانی ده. منافق سړی چې د امساو ګوري ناګه خپشي چې دا خو ګوره د پیغمبر سنت ژوندۍ کوي او څوک چې د پیغمبر سنت ژوندۍ کوي نو پاره منافق سړی خپکی. شپږم وې زیادت ته پتوعت کې او علامه د مؤمن ده. کافر سړی هم ساګانی نه ګرځي. نو په امسا کې شپږ قسمه فواید دي او دا موسی علی السلام هم وایي کنه طالبہ دا خو د نور فواید ذکر کړي. وای زمام ساده ګړو بي تکې په وهما ګړو بي زو ته په پاړې څنډما وای نورم پکې فېدی. الله پاک ورته فرمایل القیها یا موسی وی غرزوا بالقا چې وی غرزوا فهي زاهیه تنتسا هغه مار شو منډي والے. الله ورته له خو زاراوینه سوالته مېریګا سنعيدها سیرته الاولى زرد من به واپس کو حالت تړم بنیتا. اوس پته نبی تامسا جوړش پدې کې څه ته اشاره شو؟ پدې کې دې ته اشاره ده چې دلته یو فعل د الله دی یو فعل د موسی دی. فعل د موسی علی السلام دا دی چې القها، القا د چا فعل شو؟ موسی علی السلام. او دویم د الله فعل دی. الله پاک فعل دا دی چې الله پاک د دې امسان مار جوړ کې مار. نو الله موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې تی وګورځوستا فعل دی مارتنه ز جوړوم دا زما فعل دی. وی غرزول استا فعل دی مارتنه ز جوړوم دا زما فعل دی. لکه زمنګ نبی ته ویلی و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. نفس وشتل تا کار دی او رسول زما کار دی. او دې کې به یو اشاره بلې خبره ته ده چې الله ورته وایي چې امسام به تخپل حالت تاړو ما نو ګوره طالبہ چې امساوا نو نفمن شیو چې مار شو نو مضر شو، چې امسا شو نو نافع شو، چې مار شو نو مضر شو. نو امدغه د نافع شی الله په مار بدل کې مضر شو. الله ورته پری د زیوس بیت تاول حالت تاړو ما بیت بامسا شنو نفع بشي. نو دې کې دې ته اشاره ده چې دا نفع او ضرر اختیار چا سره دی؟ الله. یو شي کې الله پاک وړي ضرر در تک دی او وړي نفع در تک دی. وادو ممیدکا هغه معجزه ودا بلا واد ممیدکا جوخ کا خپل خیلاس الا جناحه کا خپل بغل سره دی. دا خیلاس خرق کې غست خرق کې کېدا تخرج بيزار او جبس پین من غیر سوین بغیر د نقصان نه. مطلب صبرس مبرس مرز بنایواله. آیت نو اخرى دانه خبلدا دا بل معجزه شوله. نمر پیدا سي چمک وهلو دا غلاس لکه نمر بلکې نمر نم تیز لینوریا کمن آیاتن الکبرى دې لپاره چې موږ خو ته خپل نخي غټي. نو د موسی علی السلام نه معجزې اخو مکه سوره عرب کې دي شوی اذهب الى فرعون انه طغى ورش فرعون ته انه طغى یقینا سرکشي کړی د انسانیت نه برته لې دی وزن ته الہ وای. موسی علی السلام ته چې کله الله ویل چې فرعون ته ورشونو موسی علی السلام سوچو کې چې دا ډېره درنده ذمہواری ده او ډېر لوی سرکش کافر دی. نو رب نے دعا وغوښتله. قال موسی علیہ السلام رب اشرح لي صدري ورب پرانیزي سینه زما که مصیبتونه راشي سینه می پرانیزا ويسر لي امري آسان کما تکار زما دا دعوت کار راته آسان کا واحلل عقدة من لساني او پرانیزا غوټه د ژبې زما. دا غوټه څه شی دی؟
ځنی وی چې د موسی علی السلام چې ماشومونو د پسکروټه ژبه سوي وا او چې دا دعای وکړه نو بس ټیک شو. ځنی وی نه عقدتن دلته هغه غوټه نه د مراد چې په اور ژبه سوي وا، بلکې دلته د عقدې مقصد دا دی چې د یو ظالم جابر باچا په مخ کې کله کله د سړی هغه ژبه بند شي، پښتو کې خولې وچ شي، خبرې ته نشي کولای کیږي د څه کنه. نو دا دعا دې د پر وغختله چې ز په خپل ژبه پر خبره وکم. او اکثره د شکار د موږ علماء باندې کیږي، یو عالم ناڅاپ یو مجلس کې پورته کې بیان ته شي کتلې نه یا علما غټ ناشتي بس تل جبهونه خلی خپل ودی په لګوري را ګوري وخت کې صدا کله لازم کینی جبهونه خلی کنه دا سکیږي کله کله. نو دعا یو وختله چرابه زما د ژبې غوټه دا خلاصه کا یفقهوا قولی دې د پر چې پوښ خلق په وینا زما باندې چې زما په وینا خلق پوښ. واجعل لي وزيرا من اهلي. اوس د کار مرګري هم ځان سره ضروری یوازې کار په یوازې ځان ذمہواری مرانه وی الله پاک ته وګرځاو وزیرن معاون مرګري زما د اهلنا هارون چې هارون دې زما ورور اوشدد به کلکا کا پد سره ازری شاه زما واشرکو فی امر شریکی کما سره پکار د دعوت کې دې د پاره چې تسبیح وو منګه ستاډیر او ذکر کو ستاډیر نو سبحو کې اشاره صفات سلبیه ہوتا نذکر کثیرن کی اشاره صفات ثبوتیه ہوتا. انک کنت بنا بصیر یقینا طیب من لدن کې قال الله ورته فرمل قد اوتیت سؤلک یقینا ک درکړې شو تا غختل شوی سیستا سؤلک مسئولک یا موسی ولقد مننا علیک مره اخرى او یقینا ما احسان کړی پتا باندې بلزل. الله وست موسی علی السلام ته یو اوږد تاریخ په مختصرو آیاتونو کې را جمع کوي چې تا باندې خو ما ډېر امتحانات کړي دي، ډېر احسانات کړي دي. او د قسمه قسم تکلیفونو نه می بچ کړي. اس اوحینا الی امک الله وکله چې موږ الهام وکړ ستا مورته ان زړه کې مرتوا چول ځکه چې د مور خو پیغمبر نه و چې وحی ورته کېده ما یو ها چې ورته وحی وکړې شو ان زړه کې ورته واچولې شو ان یقذ فیه واچو دا کېګ د موسی علیہ السلام فی تابوت په صندوق کې فخذ فیه او به کې د صندوق فیله می سم دریا کې فلیلقه الیم او بغرزی دا صندوق سمندر به ساحل غاړه تا یا خذ روابخ لعدولی وعدو الله دشمن زما دشمن ده والقیت علیک محبتا مني الله وی ما اچولیو محبتا مني من الخلق والقیت ما چولی و پتا باندې محبتا مني من الخلق زماله طرفنا د خلق مين و خدام الله چولی و ولی تصنع علی عینی او دې پر چستا تربیت شي زما د نظر لاندې. استمشي اختو کا هغه وخت چې تل خورستا فتقول ویلیا. سورۃ قصص کی پوره تفصیل ده. حال دلکم آیات است خودنه ونه کما علام یکفله پاچا چې کفالت د ما شوم بکئی. کله چې د فرعون په کور کې موسی علی السلام راوېستو صندوق نه ناغه د خزو پېنا اخستي خور راغله ورته وې دا ته برکلی کیو خاندان یو زنانه د ډیر خما شوم پالي نو تاسو ته ونه خیم بیا رښتیا هم داسې وشوه. د موسی علی السلام مور راوسته او د مشومه موسی علی السلام ورته وسپارلو. د فرعون په کور کې ورته رب تنخام اجا خبره در په فضل سره تنخام اواله شو. فرجانا کایلا اومیکا واپس لې تم خپل مور ته کې تقرعين او چې خشي سترګې داغي ولا تحزن او خفنشي وقتلت نفسا او توجل او نفس کپتی دیخه فنجیناک من الغم تبچ کړي موږ د غم نه. غم چی شو؟ غم د بدلی اخسته چې فرعون نه بدله والی دې غم کې وي خود چې ګور ادا و چې فنجیناک د سی ورته ونه ویل چې فعفون عنک ذنبا موږ د ته ګناه ما کړ ځکه چې قتل خو ګناه نه و. اقاسم حربي کافر او وجل داسې وچی لکه انګريز چې مردار کی. وفتناک فتونا منګ ازمایش کړه پتا باندې مختلف ازمایشتونه یعنی مختلف فتونات امتحانات لکه د مشوم وجل سمندر چری کول او دا رقم تا
په سمندر کې لار بیلیدل، نور داسې حالات چې مختلف موسی علیه السلام دا مسائل توی کړی وو. فلبثت سنینا تی سار شوی وی کلونا فی اهل مدین، مدین کې څو کړه تیر کړی وو لاس. ثم جئتو به راغلی وی علی قدر یا موسی، په هغه اندازا یا موسی علیہ السلام. نو اندازه دا و چې 40 کاله شو، 10 کاله په مصر کې تیر کړی و، لاس کاله مدین کې تیر کړه، د پورا 40 کاله. واستناتک لنفسی، او غره کړی می د خپل ځان د پاره، یعنی استناتک لرسالت نفسی. نو بس الله نبی کې اوس ورته وی اذهب لا شانت تواخو کو استورور دی آیاتی زما معجزو سره ولا تنیا، او نارستی مکوې فی ذکری پداوت کې ما طرف تا، فی ذکری پداوت کې ما طرف تا، فی دعوت الیہ. اذهب لا شی دوړ الی فرعون، فرعون ته انه دا فرعون چې د توغا سرکشی کړي دا داوود الوهیت کړي. فقولا له قولا لینا، تاسو یو هغه وینا نرمه، لګ نرمه خبره ورته وکي. الک نرمه خبره چشته وي. ابن کثیر وی القول اللین هو البیان بالدلائل، القول اللین هو البیان بالدلائل. وی نرمه وینا دي ته وي چې په دلیل خبره کې. دې قول اللین نه دا مطلب نه دی لکه زمنګ د زمانی خلک ته مداهنت ثابت کی چې رجی بس خیر دې کوي نه حق شی می ته پسترګې پټې کنو. حالت موسی علی السلام ته الله وی چې قولا قولا لینا، لینا نرمه خبره خو دې ته نه و چې ته مداهنت کې خلک به حق په قول اندې کوي او ته به خیر دې. دا خیری ہے نه دا خوشری دی. اوس د دعوت دو درجه دي. اعلی درجه ده چې ته چاته دعوت ورکې نصيحت قبول کی. ادنا درجه ده چې دعوت دغه نصيحت قبول نکي، نه څیره خو پکې راشي، ا د خپل گمراهۍ نه خو ویریږي، پوی خوشي کنه چې زبیلارې ما. نو ځکه وی لعله يتذكر، شاید چې يتذكر نصيحت بوالی او یخشا، دا او په معنا د واو سره دی، و یخشا و ویریږي. نو دا لعل څنګه ویلې دی؟ لعل خود امید د پر شک کلمه دا لای څنګه وای؟ نه دا ترجی راجی دا موسی او هارون علیہ السلام ته ګویا د سی معنی دا تاسو په ویروي په نرمه وې ورته نرمه وینا، او لعله راجینا تاسو دواړه دا امید ساتي چې تذکر او یخشا. قال ویل دې دوړو نو ربنا اننا وربا من چیو نخافو ویریگو ان یفرط علینا زیتیبو کی منگ مانے او یتغی بسر کشیو کی ان یفرط علینا. امام رازی کبیر کی وی ان یفرط علینا بی اللہ یسمع مننا، یلکه خبر بوانوری کنا زنی سڑی ظالم دسی چی خبری تیسر غوگ نگری. او ایتغا دامانا ایتغا بی ان یقتلنا چی منگ بمڑکی، یا بد افراط نه کار واخلی یا بد طغیان نه کار واخلی. افراط داده چې خبر وانوري، طغیان داده چې من قتل کی. نو دا الفاظ موسی علیہ السلام الله پاک ته به تور دعا وی شکایت نه کوي. نو الله پاک دعا قبول کړه. قال الله ورته لا تخاف مې ریږي تاسو دواړه، انني معكم از تاسو سره مرګ ما اسمع و ارى اورم وینم، اسمع قولكما و ارى حالكما. فاتیه دوړه ورشیغتا ورته وای چې موږ رسولان درم استایو. خود موسی علیہ السلام فرعون ته دراتلو دو مقصد او دو پیغام وو. یو پیغام داو چې اے فرعون زما قوم بنی اسرائیل آزاد کړه د غلامینا. دویم پیغام د الله د توحید مسله وا. دا ځکه چې ترڅو یو قوم ازادي ونلري هغه د الله قانون منلای نشي. هغه قوم چې پر دې غلامي سبد الله قانون منی خو د پر دې غلامي لاندې ژوند تیری. نړومبه د انسانانو او د ملکونو اصالت پکار دی، غلامی ختمول پکار دی. اوس یو څوک د انګريزانو غلام، د امریکایانو غلام او تورته چې د الله قانون راولا، دا نو عجیب خبره کې څنګه به راولي دی؟ هغه پلاری نشي راوسته. نو موسی علی السلام څخه ورته اوله نه ده درخواست پیش کړي چې زما قوم خوشی کا د غلامی توقی غاړي نه لری کا. فارسل مان اولیګه ما سره بنی اسرائیل ولا توبه تعظیم مزام ورکوا قجینا کمن تا تر وړې د آیات مې ربکا نخا د طرف درب د آیتن جنس ته مطلب عصا او دې بیزه ټول کې داخل. والسلام علی من تبع الهدى،
او سلامتی دی وی اچھا د پرچ تابع دی هدایت وی ان قد اوحی الینا یقینا و یک لشی د مونږ ته ان العذاب علی من کذب وتولى عذاب په هغه چا نازلیږي کذب وتولى کذب التوحید وتولى عن طاعته یہ تکذیب د توحید دا لا کړي مخړه ولې د طاعت نه قال اوس نو فرعون اول سوالات شروع کړو مناظره شروع کړي خو خیر دا مناظره به ورستو اورین وقفه وکړي